ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم دوا دا پوره کوم سپېرې دښتې به دې ګرانه ټولګټو چارو وزارت لابراتوارونو ریاست په درې امریتونو کې فعالیت لري چې یو د کانکریټ او سیخ ګول امریت ده او بل د اسفالټ او قیر امریت ده او دریم چې دا هغه د خاورې او جیو ټیکنیکل امریت ده. موږ په تیر یو نیم تر 2 کالونو پورې په دغه مختلفو بخشونو کې ډېر څه تغیرات راغلي. یو څه ماشینونه چې هغه دلته پخوا ترمیم طلب و هغه ترمیم شوي دي او د دې نه علاوه پخوا په زونونو کې د ټولګټو چارو وزارت لابراتوارونو وجود نه درلود او اوس الحمدلله د کندهار په زون کې موږ لابراتوار لرو چې خپله د کندهار ولایت د ټولګټو چارو ریاست لخوا اداره کیږي. په هرات ولایت کې موږ لابراتوار لرو او همدا ډول پلان لرو چې په درو نورو زونونو کې چې یو په پکتیا یو په ننګرهار او یو هم په کندوز او یا هم بلخ چې نظر په موقعیت به بیا ان شاء الله تصمیم نیول کیږي. په تیر جمهوریت کې هم لابراتوار فعال و لیکن د ټیسټونو یا د ازموینو چې د سړک او د اړوند ساختمانونو پر موادو باندې کومې ازموینې کیږي د هغې تعداد ډېر کم و. په اوس حالت کې تقریبا تر 40 ازموینو پورې چې هغه مختلفو بخشونو کې دي یعنې که موږ دا بخشونه تشریح کوو او یو څه معلومات ورکم د سیمنټو موږ مختلف ټیسټونه کوو د کانکریټو کوو د قیر خپله د اسفالټو د میکس او همداشان د جغل او خاورې او د خاورې مکمل جیو ټیکنیکل راپور جوړو. د ټولګټو چارو وزارت د لابراتوارونو د ریاست د آینده د لپاره پلان دا ده چې موږ غواړو که چیرې وتوانېدو چې دلته یو تحقیقاتي چې په انګلیسي کې ورته ریسرچ سنټر وایي یو تحقیقاتي مرکز فعال کړو چې په دغه تحقیقاتي مرکز کې مختلف د افغانستان د مختلفو ولایاتو د هوا حالاتو او د هغه د شته موادو د خصوصیاتو مطابق مونږ تحقیقات وکړو ترڅو په راتلونکو پروژو کې یا د پروژو په پلي کېدو کې دغه موادو د استفادې نه د کوم ستونزو سره مخ نه شو. دلته خصوصي سکتور هم انوالو و خو اوس کې چې کومې پروژې د وزارت د خوا پلي کېږي د هغې ټول ټیسټونه مرکزي لابراتوار کوي. البته هغه ځایونو ته چې مونږ رسیدګي نشو کړی بیا د مربوطه قراردادي سره په تفاهم یو خصوصي لابراتوار یعنی دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغې وړتیا نه لرو لیکن د وسایلو د پرسونل د کمبود په اساس که کله هم ضرورت پیښ شي موږ خصوصي لابراتوارونه بیا دلته انګیج کوو یا انوال کوو. زما نوم سید خلا دی او د لابراتوارونو په ریاست کې د اسفالټ او د قیر انجینر یم. په لابراتوارونو ریاست کې فعلا 32 کسان کار کوي. د 32 کسانو د جملې نه 15 نفره کارګر دي او نور ټول مسلکي انجینران دي. په دې جمله کې موږ 3 امریتونه لرو چې د اسفالټو امریت دی، د خاورې او د جیو ټیکنیکل امریت دی او د کانکریټو امریت دی. 3 امیران دي او نور ټول مسلکي انجینران دي. مخکې موږ څه وسایلو کمبود درلوده اوس هم هغه وسایل ټول خریدار شوي دي، وسایل هم پوره دي او خپل کار ته په شوق سره ټول انجینر صاحبان راځي خپل کار کوي. نامم محمد عمر است، کارمند وزارت فاید عامه. الحمدلله ما انجینرهای مسلکی داریم در بخش وارد هستند، میتونن یک تست انجام بدن و در روز چندین تست ما انجام میدیم. تنها تست یک تست و 2 تست نیست و انجینرهای مسلکی داریم اینجا و در بخش کار میکنن، میتونن پیش ببرن همین سیستم لابراتوار هست. سر پیمان سیال کوم دی د جهان کا پتا زری زری شم کوي وران شي با ودان کم سم سور بدی بوستان نام نشان بدی زګران په نړۍ کې وړوم دوا دا پورا کوم نام نشان بدی زګران په نړۍ کې وړوم دوا دا پورا کوم ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم دوا دا پورا کوم سپېرې دښتې به دې ګرانه په ګلونو بدلوم دوا دا پورا کوم
شوا په برخه د بچو د قرآن حکمرانی دا د رب مهربانی یو تر بلا خوا خوږي دا ختم شوي ځانځاني را په برخه کامرانی لرو بر شاړې مېرې د درته بیا سمسوروم دا وعده پوره کوم لرو بر شاړې مېرې د درته بیا سمسوروم دا وعده پوره کوم ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم دا وعده پوره کوم سپېرې دښتې به د ګرانه په ګلونو بدلوم دا وعده پوره کوم ښه ډاډمن اوسه وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم دې د جهان کا پتا زرې زرې شم کوي وران شي به ودان کړم سمسور به د بوستان نام نشان به د زګرانه په نړۍ کې لوړوم دا وعده پوره کوم نام نشان به د زګرانه په نړۍ کې لوړوم دا وعده پوره کوم ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم دا وعده پوره کوم سپېرې دښتې به د ګرانه په ګلونو بدلوم دا وعده پوره کوم شوا په برخه د بچو د قرآن حکمرانی دا د رب مهربانی یو تر بلا خوا خوږي دا ختم شوي ځانځاني را په برخه کامرانی لرو بر شاړې مېرې د درته بیا سمسوروم دا وعده پوره کوم لرو بر شاړې مېرې د درته بیا سمسوروم دا وعده پوره کوم ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم دا وعده پوره کوم سپېرې دښتې به د ګرانه ګلونو بدلوم دا وعده پوره کوم ښه ډاډمن اوسه وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم دې د جهان کا پتا زرې زرې شم کوي وران شي به ودان کړم سمسور به د بوستان نام نشان به د زګرانه په نړۍ کې لوړوم دا وعده پوره کوم نام نشان به د زګرانه په نړۍ کې لوړوم دا وعده پوره کوم ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم دا وعده پوره کوم سپېرې دښتې به د ګرانه په ګلونو بدلوم دا وعده پوره کوم شوا په برخه د بچو د قرآن حکمرانی دا د رب مهربانی یو تر بلا خوا خوږي دا ختم شوي ځانځاني را په برخه کامرانی لرو بر شاړې مېرې د درته بیا سمسوروم دا وعده پوره کوم لرو بر شاړې مېرې د درته بیا سمسوروم دا وعده پوره کوم ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم دا وعده پوره کوم سپېرې دښتې به د ګرانه په ګلونو بدلوم دا وعده پوره کوم ښه ډاډمن اوسه وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم دې د جهان کا پتا زرې زرې شم کوي وران شي به ودان کړم سمسور به د بوستان نام نشان به د زګرانه په نړۍ کې لوړوم دا وعده پوره کوم نام نشان به د زګرانه په نړۍ کې لوړوم دا وعده پوره کوم